سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي ټول افغانان باید د ټاکنیزو درغلیو په له منځه وړو کې فعال او رغنده رول ولوبوي. تدامي چې اماماتو په یو پیغام کې زیاته کړې، هر افغان چې د ټاکنو په بهیر کې درغلي ګوري او یا هم په اړه شک ولري، نو مکلفیت لري چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون له غړو سره چې د رایې ورکړې په هر مرکز کې دی شکایت وکړي. نوموړی همداراز په ټینګار سره وایي په هر هغه ځای کې چې معتبر تور نه ولګېږي، نو مسؤل ادارې باید په چټکه توګه پلټنې وکړي او سرغړونکي توقیف او تر محاکمې ورسوي. ټاکل شوې د ولسي جرګې ټاکنې بل سبا له غزني پرته په ټول هیواد کې ترسره شي. په پروان کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې 2 تنه وژل شوي او د 3 بهرنیو ځواکونو په ګډون 15 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي دغه پیښه تېر ماښام د بګرام ولسوالۍ په سینځیو کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د بهرنیو ځواکونو د ګزمې یوه کاروان ته نږدې خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. طالبانو دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ولسمشر غني د عبدالجبار قهرمان د سپېڅلو هیلو د پوره کولو په موخه د ټاکنو پروسې پر روڼوالي او بریالي ترسره کېدو ټینګار وکړ. نوموړي تېره ورځ د ویډیو کنفرانس له لارې د هېواد د 34 ولایتونو له دولتي مسؤلینو سره په کتنه کې له ټولو هېوادوالو غوښتل چې په ټاکنو کې په خپل پراخ ګډون سره د قهرمان اروا ښاده او د هغه پاک ارمانونه وپالي. ولسمشر همداراز یادو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ولسي جرګې د ټاکنو د ښه ترسره کېدو او د خلکو د پراخ ګډون لپاره خوندي فضا او ډاډمن امنیت تأمین کړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې یوه پاکستاني کورنۍ ونیول شوه. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي د محمد افضل په نامه د پاکستان د لاهور اوسیدونکی چې له تېر یوه کال راهیسې د داعش په لیکو کې فعالیت کاوه، غوښتل یې د تورخم له لارې پاکستان ته ولاړ شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ له خپلې میرمنې او 2 لورګانو سره یو ځای د اچین په باندر سیمه کې نیول شوی دی. له دې سره سم د دغه ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځانمرګو بریدونو 3 واسکټونه هم ترلاسه شوي دي. د ارزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 7 طالبان وژل شوي او 11 نورې ټپیان دي. د ګیزاب ولسوال عزت الله لطیفي وایي په دې 2 ورځنیو نښتو کې چې تېره ورځ پای ته ورسېدل، 6 سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل دغه ولسوالۍ ونیسي، خو خپلې موخې ته ونه رسېدل او د افغان ځواکونو له لوري شاتګ ته اړ کړی شول. او په هرات کې د طالبانو د یوه قمندان په کور کې د یوې چاودنې له امله د یوې میرمنې په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دغه پیښه تېره ورځ په شینډنډ کې د نوې جوړې شوې پشتکو ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې رامنځته شوې ده. د هرات د والي ویاند وایي وژل او ټپیان شوي کسان د طالبانو د یو مطرح قمندان ملا نعمت الله چې په افضلي مشهور و د کورنۍ غړي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.